بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، نن په کابل ولایت کې یو ډیره مهمه توضیح لرو. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة. مهمه په دې معنی چې هغه کسان چې د کورنۍ عوایدو څخه خاص منبع نه لري، هغوی ته موږ غواړو د کار روزګار یو منبع پیدا کړو. نو نننۍ توضیح کې موږ 1200 کسانو ته رکشې توضیح کوو، فی نفر یوه رکشه، تر څو هغوی د کورنۍ عوایدو خپله یوه ذریعه جوړه سي او خپله کورنۍ چې فامیلونه یې غټ دي، مستحق دي او لرې ولایتونو نه هم بعضې راغوښتي، دغه رکشې په دې خاطر ورکوو چې خپله ګټه حلاله نفقه پرې وګټي او خپله کورنۍ خود کفالت ته سي او چا ته د محتاجۍ لاس اوږد نه کړي. جزاک الله خیر. نعيب بذكر الله ترتاح القلوب.